دا د امریکا الینوی ریاست کې یو وړوکی بات نومي کلی دی چېرته چې په سلګونه کسان هر کال د میانو نیولو لپاره ورځي. دا یو ډول سیالي ده چې هر کال کیږي. د ریډنیک فش په نامه اتلولۍ 18 کاله مخکې پیل شوې وه چې مقصد یې د کبانو نیول او په هغه سیمه کې د ډنډ ژغورل دي. په دې سیالۍ کې د امریکا له ګڼو سیمو کسان ورځي او خوند ترې اخلي. کبان داسې ټوپونه وهي لکه په نغري کې چې نینې پخوي. دا خوندوره منظره وي. په دې سیالۍ کې په کښتیو کې ناستو خلکو سره جالونه وي او هلمټونه یې اچولي وي. دوی چې کله په کښتۍ کې روان وي نو کبان په هوا کې ټوپونه وهي او دوی یې د نیولو هڅې کوي. دا کبان د نیولو وروسته په سري او د څاروو په خوړو بدلوي چې د سپو د خوړو په څیر وي. تنظیم کوونکي وایي د دې سیالۍ مقصد په الینوی کې له بېکوره پخوانیو فوجیانو سره مرستې کول دي.